دا الیکشن دا خو د الیکشن مقاصد چې دي که نه د خو اویا کاله نه الیکشنونه راځي خو د تاسو ټوله علاقه چې دا د لاچې نه شروع شي دغه پرې دې کې اوسه پرې هغه سهولت لکه اوبو داسې کله نه ده چې ورې اوبو تکلیف نشته ووټ خو تاسو بار بار اچو نو بیا دا څه وجه ده چې دا تاسو دغه مسایل مغزي کې پراته دي که اوبو ده بجلی ده ګیس ده سکول ده کالج ده هر شی په مغزي کې پراته دي په کار خدا ده چلو یو ځل مو ووټ اچولی وی اور دا مسله حل شوی وی که یو ځل نه وی مو کړی دویم ځلي حل شوی وی دویم ځلي نه وی دریم ځلي حل شوی که دریم ځلي نه وی څلور ځل حل شوی خو بدقسمتي سره دا مسلې تاسو نه حل کیږي په دې باندې نه حل کیږي چې دا الیکشن راشي تاسو دې ته اهمیت هم نه ورکوئ دوام تاسو د الیکشن داسې ګڼو که د یوه پرچه ده بس تیره شوه یېره شوه بیا د یار دوست خپل پردی رشته دار اور په دغه کیسو د خدمت کون او د بجلی ترانسفارمر د مشر ویلو چې مو ترانسفارمر مسله د یو ترانسفارمر یا د کامبې کون دې ته ورته ډېرو دفترو چکرې وایي هغې بعد به دې منظوري کیږي لکه نوکرپېشه سړی لاړ شي ټوله ریس ډیوټي کوي بیا د میاشتې هغه ته تنخواه میلاویږي پوره میاشت کار کوي داسې چې دا ته یوه منظوري د یوه ترانسفارمر کامبو تورونه اخلي د کوارټ نه بیا هغې اسټیمیټ جوړوي بیا به دغه نه ایس ډي او نه کوي اکسین نه به کوي پېښور نه به کوي داسې به اسلام آباد نه ورته فنډ راوړي بیا به دا کار کوي دا ټوله خواري به ورته کوي نو دا اوسه پر 10-15 کاله کې چې تاسو نه ترانسفارمرو مسلې حل دي نه اوبو مسلې مو حل دي اور ووټ ورکوو دا ووټ تاسو چې دا دې په اهمیت کا پوه شو نو دا ملک به نن په دغه حالات کې نه وی زه درته خالي دغه سوال ته راغلی چې چاته هم ووټ ورکوو یا چاته هم ووټ غواړو دا امانت ته په دې باندې د الله د مخلوق مستقبل فیصلې کیږي چې هغه د باره مخکې ژوند به څنګه وي یو سړی الله منتخب کوي چې ته د ما مخلوق خدمت وکړه او که به 15 کاله نه کوي هغه د الله معامله خو بیله ده خو که هغه به اغلا کوي ډاکا کوي هغې سره تاسو شریک یو ټول که هغه خپله وعده سر ته نه رسي هغې کې تاسو شریک یو نن دا هغه خپله وګورو که نه دا ممبران راځي دا چې کوم تاسو کې څوک به استادان وي هغو ته کله تنخواه بغیر ټیکس میلاو ده ټیکس ټي کارډ شي بیا ورته تنخواه میلاویږي که نه داسې موږ کاروباریان یو چې موږ ټیکس ورکو تاسو ته دې د ټیچر تنخواه د استاد د ډاکټر تنخواه د سکول جوړاون یونیورسټي د اوبو پروجیکټ دا په ټیکس پیسو کیږي سرکار سره څه د پیسو مشین نشته چې نوټونه چوي او دا تاسو ته تقسیموي هغه د سرکار چې دا د پیسې چې کله روزګار کیږي هغې باندې ټیکس راځي سرکار ته به جمع کوي بیا په هغې باندې د دنیا نظام چلیږي په هغې کالجونه یونیورسټي جوړیږي په هغې باندې تنخواه نه میلاویږي خلکو ته او تاسو ووټ داسې سړي ته ورکوو چې خپله ټیکس نه ورکوي چې ما ووټلې وي پلازې وي دا موټرې مې وي دا هر څه مې وي اور زه هغې بعد سرکار ته ټیکس نه جمع کوم او ټیکس غلا کوم نو د تاسو به ترقي څنګه راځي نو چې کوم ممبرانو ته تاسو ووټ کوو دا پاته خو وکړو چې تاسو ټیکس ورکوو که نه اوله ریس تا ته راشي او تا ته یې زه تا خدمت کوم اور بیا ټیکس غلی کوي نو دا داسې نشي کیدی دا تاسو ته سوچ او فکر پکار ده چې دا ملک چې چلیږي دا د مو په پیسو چلیږي هغې نه تاسو ته سهولیات راځي هغې نه تاسو ته اوبه راځي هغې نه تاسو ته کالجونه جوړیږي هغې نه تاسو ته تنخواه راځي او که ممبران چې کوم MNA MP ته وداري ورا ټیکس نه ورکوي او جایداد هم لري پلازې هم لري پمپونه هم لري بسونه هم لري نو دا سوچ وکړو چې هغه اوله ورځ نه غلا کوي او تا ته ناسته څه تعلق په بیس کې یا په یارې په بیس کې یا په یو پارټۍ په بیس کې نو دا ووټ چې دا که اوله ریزم ټیکس نه غلا کوي نو دا به ټول عمر غلا کوي تاسو دغه علاقې کې د کوارټ ته 4 ارب روپۍ رایلټي راغلی ده د تاسو علاقې کې د یو ټیوبویل یو کیسه یې څه نه وه 4 ارب چېرته لاړلې ووټ خو دغه اوس به راشي 4-5 میاشته بیا به تېر شي بیا الیکشن بیا به خلک راځي چې تاسو ما جوړ کړو تاسو خدمت کوو نو خدمت خو تاسو ته اول هم دغه علاقې ته ما ډېرې کامبې ترانسفارمرې مختلف کلو ته ګیس او بجلی خوشحالګړ پل مې درته جوړ کړو سی پیک مې جوړ کړو ریلوې مې بحاله کړه سټیټ لایف ډېر کارونه مې درته کړي چې حسابوی نه شو خو دغې دپاره ووټ اچو که نه نو که ووټ اچو ته کوم علاقو کې ترقي نشته دې ته راووځو همت وکړو چې د ماشومانو سټیډیمونه جوړ شي
دا علاقه ترقي وکړي اوبو ګیس بجلی ایمو طرف ته خو ډېرې دا مسلې حل دي از کې اوس د روزګار مسله ده خو که تاسو یې مات وکړو تاسو علاقې مسایل به هم حل شي د تاسو دا مشکلات به هم لرې شي ایمو علاقې کې د کوواټ شهر نه واخلې خوشحالګړ پورې موږ ګیس رسولی پنجاب بانډري پورې اوبو مسلې دي آخري کلي ته مو ټولې حل کړي دي د هغه نه ته اوس دا ګیس د تا علاقې کې چې زه کوم کلي ته راغلم اوبه نشته دا ټولو کې پاسمانده علاقه ده د کوواټ والا دې نه وروستو علاقه نشته دا زه تاسو ته دا سوال کوم چې دا ووټ چې دا د الیکشن دا ډېر اهم شی وي د سره ملک تقدیر بدلیږي د عوام تقدیر د ځوانانو کشرانو بچو نو زه امید کوم چې تاسو به دا ووټ ضایع کوو نه او خلکو ته به دا کوو او هغه سړي ته یې ورکو چې کوم اوله ریز د خپل روزګار ټیکس سرکار ته جمع کوي او که څوک اوله ریز یې نه جمع کوي نو بعد کې ته دا توقع مه لره چې تو خدمت به وکړي